خیر دی ته مه ژاړه ورو زه در سره یم زه په څنګ کې در سره یم ته به هېڅ نه خفه کېږي ټول شیان به سم شي صحیح ده هېڅ مه خفه کېږه هېڅ مه خفه کېږه زه په څنګ کې در سره یم خیر دی مه ژاړه مه ژاړه مه ژاړه اوښکې پاکې کړه ما ته راکړه کتره زه یې پاکې کړم اوښکې غریبی وا خود دومره سخت درد ولی نو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن لیدونکو د شپې 9 بجې دي. داسې یو تصویر تاسو ته وړاندې کوو چې زړونه پرې کوي. دلته یو ځوان چې پخوا ملي اردو کې وظیفه درلوده دواړه خپې کته شوي خبر شو چې یو کنټینر کې ژوند کوي. دا د بېوسۍ اخري خط دی. راځئ موږ سره او دغه ویډیو چې څومره کولی شئ دومره شیر کړئ سره دغه ویډیو. دغه ځوان خبر نه دی د ځایي اوسېدونکو موږ ته خبر راکړو چې دلته یو ځوان چې پخوا ملي اردو کې و دواړه خپې کته شوي دغه کنټینر کې شپې ورځې تېروي. نو موږ بهتره وګڼله چې د ده احوال له تاسو سره شریک کړو. راځئ موږ سره واوسئ. ما د وطن بچي په دې حالات لیدلي نه وو غریبي وا خو دومره سخت درد ولې نه وو ما د وطن بچي په دې حالات لیدلي نه وو ما د وطن بچي. دلته څوک شته؟ ته راپورته شه ستړی مه شې خیر طبیعت ښه ده ژوند ښه ده ښه جوړې دلته څه کوې ورور؟ دلته بس کور کښې شته نه بس درې څلور وروڼه دي یوه مور ده زه ورته ولاړم بس دواړه خپې مې کته شول ته دواړه خپې دې کته دي اوس دواړه خپې مې کته دي بس دلته ژوند کوي په دې کلکه دغه ځمکه باندې دلته بس ورځ راشي چندما دغه شپې راشم بس دلته بس ویده شم. څونه وخت کېږي دلته ژوند کوي؟ درې جمعې کې سره 3 جمعې دی په دغه کلکه ځمکه باندې تا خوب کړی دلته پروت وم سبا یې راشم چندما دغه شپې راشم دلته سره ولې موټر کې شپه نه کوي؟ موټر کې بس سړی په عذاب شي بس څه یې تکلیف وي روتیا سبا شته به نه چې جګې دی خپې دې کته دي خپې مې کته دواړه. پخوا دې وظیفه چېرته درلوده؟ هلمند کې هلمند کوم ځای کې؟ سراج نصراج کې کوم کنډر کې وي هلته؟ درې سوه ترسم نوم لپاره ښه کنډه کې سه کنډه کې والم کنډه کې واله څه وخت مین وهلې؟ د څلور ورځې نه بله ورځ کې څلور ورځې ته پاتې بس مین وهلم څلور ورځې ته پاتې وایي د زړه کې هیلې چی دي؟ بس ښه بس ډېرې هیلې بس انسان لري خو څه هیلې لرې اوس؟ ډېر ارمانونه انسان پاتې شي خو کوم ارمانونه دې پاتې دي نمیږي ډېر ارمانونه؟ ارمانونه دا دی بس کور کې نه رسوي نشته درې څلور وروڼه لري یوه مور ده بس کار روزګار سره نشته کور ته پیسې راوګټې بس ته اوس دلته ژوند کوي بس؟ بس دلته ژوند کور دې نه یادېږي؟ ولې نه یادېږي پیسې درنه غواړي دغه درپسې وایي؟ دغه وګټم جمعه باد کور تا اوس چی ټول کړي دلته؟ دا ټینګي مینګي کوم ټینګي دي؟ دا ډېرې مینګي شو بس کار شو دا ټول دا ټینګي ټول لري بس؟ خوراک دې چی دی؟ دا بسکټ دا بسکټ خوري بس؟ دلته د یخ نه کېدو؟ والله شو بس څه نه ورنه دا کلي دې هم پرېږدي که نه ده؟ د پرون موټر وخانه په لار موټر وخانه په لار کې روان په لاره کې روانې موټره مو وهلې؟ الله اکبر زړه کې د ارمان شی دی اوس؟ دغه بس ستا درمندونه دي بس د کیر بس که داسې قسم یې کاروبار بس ما کولی شو بس د خپې نشته ده درمندونه ډېر رمندونه بېوسي ده که نه؟ د وروڼو وړه دي بس یوه زړه مور څه غواړې دې خلکو نه چې تا ګوري؟ دا خلک ته دغه وایم بس څه کومک یې د الله د طرفه څه کومک زما سره کوه شو بس د الله دپاره ما سره وکړه کومک وشي بیا څه کوي کومک باندې؟ هلته کور کې بس نه زه بس کور کې بس سړی مور ته بچې پیدا شو وروڼو ته زه د تکلیف نه خلاص یم د غم نه خلاص دا کلي څو ورځې کېږي تا نصیب په غاړه کې دي تا نه دي ایستلي 3 جمعې کې نور کلي لري دلته ځان سره؟ دې کلي کې بېرته ته بیا کور ته ځې؟ مجبور یم چې مجبوري خو ته وي خو دومره ډېره هم نه لکه چې په موږ باندې راغلې ده. هغه وخت چې روغ وي زړه کې دې څه هیلې وي څه دې وایي چې زه به څه کوم؟ بس ما زه به دمه کوم د وروڼو ته بس وروڼو دپسې ستا چې دمه پیسې زه ورته وګټم بس وروڼو یې پر الله شو بس کله چې مین ووهلې بیا دې څه فکر کول هغه وخت؟ بس ما چې لاړه بس بچو دپاره
مور دې پلو یلار کې دې د بچو د پړا فهیم دغه مې پزهر کې راغلی نو قدرمن لیدونکو دا حالت پرختیا هم ډیر دردونکی دی زما نن یو ځوان ورور په کانتینر کې ژوند کوي په دې کلکه ځمکه باندې ویده کېږي د خپل فامیل دپاره د خپلو کوچني ورونو دپاره د خپلې بډۍ مورکۍ دپاره ډوډۍ غواړي سایکل کې سپور ټیمګي ټولوي یوازینی د ده ژوند چې دی دلته ناست وي خپې خې نشته خو لاسونه یې کار کوي دی باندې سایکل هم چلوي او پیپسي میپسي دا شیان ټولوي او بیا یې جمع کوي هغه خرڅوي هغې باندې بیا کور ته رزق پیدا کوي دا پرختیا هم دردونکې ده سایکل ته څنګه پورته کېږي خپله دلته خلاص کې اواز بس پورته شو قدرمن لیدونکو نن مې د دغه ورور دغه تصویر تر ټولې دنیا ورسوئ د هر چا سره یې شریک کوي که موږ څومره افغانان په دې خاوره ژوند کوو که هر ډول جنګ کې موږ یا ووژل شو یا معیوب شو بالاخره دا ټول موږ او تاسو ته پاتې کېږي لکه څنګه دغه ورور چې تاسې ګورئ راځئ چې یو بل ته ورور ووایو یو بل ته غېږې سره ورکړو راځئ چې له دې حالت نه ځان سره وباسو راځئ د دغه ورور لاسنیوی وکړو نن زموږ دغه ورور موږ تاسو ته ضرورت لري په دې ورور باندې زموږ او ستاسې د ورځې قیامت کې غاړه بندې کړي سره موږ کومکونه وکړو نن دومره بېوسه یې موږ چې دا کانتینر پردی کانتینر دلته یخی بس دومره ځای پیدا کړی دا ځای دې څنګه پیدا کړو دا کیسه راته وکړه دا څنګه ګرځېدې څنګه دې پیدا کړو دا کیسه راته وکړه دغه ځای پورته لاړم دیوال دلته بر فوټو خواته سمې سمې لاړم د کندهار خواته مې دړه ویوه دغه وګرځم دړم درته به نه که درتې خو مې دغلته به زه سیمه دلته مې ژوند پیل چې څومره روپۍ وګټې کور ته ځې بس دغه یې د کار بس کار پوه شو څلور پنځه شپږ 8000 روپۍ به 8000 روپۍ چې ته ولرې کور ته ځې کور ته ځم بیا دلته راځې 8000 چې ختمې شي مجبوري ده مجبوري بس شي داسې چې د کور د مور غواړي وروڼه غواړي ته چې خو ته خو مې وایي که نه تا مې ولې غواړي بس څنګه وکړو دلته سړی نشته به زمانه لویه بس یو ګټلی به زه کور کې پروت مجبوري به سره بس مخکې روژه را روانه ده روژه کې به څه کوي بیا دلته روژه که به دلته تېروي مجبور قدرمن لیدونکو زما د دغه مجبور ورور دغه حالت تاسې بدلولی شئ که تاسې وغواړئ چې دې سره کم کومک وکړئ دا به له دې کانتینر نه ووځي دا به د هغه بډۍ مور تر څنګ ورسیږي کومه مورکۍ به چې نن ده پسې ډېره ضربېږي مور به خدای په کوم حالت کې وي او د خپل د زوی حالت نه د مور خبره نه ده چې د ده زوی په کانتینر کې ژوند کوي د ده زوی نن په کلکه ځمکه باندې ویده کېږي که د دغه حالت نه مور خبره شي خدای خبر چې هغې باندې به څه حال وي د ده ژوند کې موږ تاسو تغییر راوستلی شو د ده ژوند کې موږ تاسو تغییر راوستلی شو خدای دې زموږ په وطن باندې نور رحم وکړي همدومره ژړاګانې وي همدومره دردونه وي لکه په موږ باندې تېرېږي حیران دې ته چې موږ باندې به کله داسې یو رڼا ورځ راځي چې موږ ټول افغانان په خپله خوښه ژوند وکړو او غربت نه وي د مور نه لرېوالی نه وي نن زما ځوان ورور په سرو سترګو ژاړي د خپل فامیل نه لرې د خپلو کوچني ورونو نه لرې یو څه ژوند په هلمند کې تېر کړه په عسکرۍ کې تېر کړه باقي ژوند چې داسې حالات ته ورسېدو چې دواړه خمې نشته اوس دغه کانتینرو کې تېروه خیر دی ته مه ژاړه ورو زه در سره یم زه په څنګ کې در سره یم ته به هېڅ نه خفه کېږي ټول شیان به سم شي صحیح ده هېڅ مه خفه کېږه هېڅ مه خفه کېږه زه په څنګ کې در سره یم نن مې ورور د مجبورۍ اوښکې تویوي نن مې ورور مجبوره دی خیر ده مه ژاړه مه ژاړه مه ژاړه اوښکې پاکې کړه ما ته راکړه که ته راځې پاکې کړه اوښکې ما د وطن بچي په دې حالات لیدلي نه وو دا مخسرخې څوک دی چې ګوري همدغه مهال څه غوښتنه ترې کوي ترې وکړه دا غوښتنه د تا د ژوند حال خبر شي ووایه د خلکو ته چې ما دغه ژوند دی
زما دا حال دی بس څه کومه کوئ د خدای دپاره ما سره کومه کول زما حالت ډېر خراب زما وړه ورونه ماته دي نو د خدای دپاره څه کومه کوئ. قدرمن لیدونکو زما د ورور دغه نهیلونکې خبره تاسې واورېدې دغه دردونکې خبرې د ده مور یادېږي د ده کوچني وروڼه یادېږي. ته مه خفه کړې انشاءالله ډېر ژر به ماته یو ځای شي هر څه به برابر شي دا ځای به هر څه به برابر شي خدای پاک مهربان دی. قدرمن لیدونکو دغه ویډیو تاسې سره شیر کړئ تر نورو خلکو یې ورسوئ تر څو زما د مجبوره ورور غږ تر خلکو ورسیږي. دغه زموږ مسؤلیت و چې موږ تر دغه ځای راغلو دغه مسؤلیت ستاسې جوړیږي چې دغه ورور سره کومک وکړئ او دغه ویډیو تر نورو خلکو ورسوئ. راځئ چې په ګډه دغه کار وکړو راځئ چې په ګډه د دغه ورور دغه درد ته دوا شو. د ډېرې هیلې په زړه کې لرلې ټولې هیلې له لاسه ورکړې دي. نو د خپرونه په همدغه ځای په دې هیله پای ته رسوو چې بل ځل راځو د دغه ورور سره کومک وکړو او ښه پوره کومک ورسره وکړو تر څو روژه او د خپلې هغه مور تر څنګ تېره کړي تر څو هغه د کوچني وروڼه چې ده ته سترګې په لاره دي د ده سره یې په څنګ کې تېره کړي او دا دې ته اړ نه شي چې بیا دا کانتینر ته راشي او دا کانتینر کې کښېني. دا زموږ حال دی او در سره شعر دی کوي د خدای په امان. ما د وطن بچي په دې حالات لیدلي نه وو غریبي وا خو دومره سخت دردولې نه وو ما د وطن بچي په دې حالات لیدلي نه وو ما د وطن بچي په دې حالات لیدلي نه وو ما د وطن بچي په دې